وای چې خلک مالدار دي قوي دي وس مې نه رسیږي خلک مالدار دي قوي دي وس مې نه رسیږي او د جنۍ شپږ رونه زلمي دي وس مې نه رسیږي وای زه به یې کم ورور د علي صاحب مزار ته بوځم خلک مالدار دي قوي دي وس مې نه رسیږي د جنۍ شپږ رونه زلمي دي وس مې نه رسیږي او زه به یې کم ورور د علي صاحب مزار ته بوځم دا خو د مخې لیوني دي وس مې نه رسېږي لاسونه قلمو ته جوړ دي مونږ ته کولنګ مونږ ته بیلچه جوړه کوي او د شهزادګان بچي وي زمونږ جامې زمونږ مخونه خیرن د شهزادګان بچي وي زمونږ جامې زمونږ مخونه خیرن تاسو په خپله ستا هر څه معزز ستاسو خپلوان ستا میلمانه معزز منو زمونږ خویندې لوڼه وینځي او د وینځو لوڼه غلامان زیږوي زه به مزدور یم زما پلار مزدور و زما بچی به هم مزدور پاتې وي او چې لمر سپوږمۍ ځلانده ستوري نه وي چې لمر سپوږمۍ ځلانده ستوري نه وي چې زورور نه وي کمزوري نه وي غرونه سیندونه سمه وشاړه نه وي چې تا جنت او دوزخ دواړه نه وي غرونه سیندونه سمه وشاړه نه وي چې دا جنت او دوزخ دواړه نه وي نو ربه معبود په لویۍ ارزې بیا دې هم ستایم په خدایۍ ارزې غرونه سیندونه سمه وشاړه نه وي چې دا جنت او دوزخ دواړه نه وي نو ربه معبود په لویۍ ارزې بیا دې هم ستایم په خدایۍ ارزې او په ځان ویرنه او خپل یاد کومه په ځان ویرنه او خپل یاد کومه دا احتجاج نه دی فریاد کومه هلته مې قبر له سختیو ډک دی دلته مې دا ژوند له ازغیو ډک دی او د مال ځوانۍ عمر ځواب غواړي او ته د زرې زرې حساب غواړي او ما یو خرما سخاوت نه دی کړی ما د یو نوک عبادت نه دی کړی ید دې ځمکې او د سما مالکه ید دا په څه کېږي زما مالکه او وړم ګناهونه قط په قط په اوږو دا غرونه مسؤلیت په اوږو او په دې رکوع په دې سجدې له تا نه خلاصېږم زه ښه پوهېږم چې په دې له تا نه خلاصېږم خو زما معبوده د خپل ځان راته درک نشته دی او ستا په خدایۍ کې د ذرې برابر شک نشته دی ستا په خدایۍ کې د ذرې برابر شک نشته دی چې دا ولې د بل هر انسان مې ډار کېږي چې دا ولې د بل هر انسان مې ډار کېږي په ځان ډارېږم له خپل ځان نه مې ډار کېږي او چې چېرته لاړ شم که زره ځای مې په ځمکه کېږي تا ډاروم نه خو له خپل ځان نه مې کرکه کېږي چې چېرته لاړ شم که زره ځای مې په ځمکه کېږي تا ډاروم نه خو له خپل ځان نه مې کرکه کېږي خپله یې خورې دا که نه زوی یا دې دادا ته وکړې غصب او رشوت سود ناروا ګټې دې چا ته وکړې خپله یې خورې ده که نه زوی یا دې دادا ته وکړې غصب او رشوت سود ناروا ګټې دې چا ته وکړې نو زما روژه د کروړې حلاله وږی یمه زما روژه د کروړې حلاله وږی یمه چا کره شته یې ونوړی حلاله وږی یمه نو زه هم نه لرم فی الحال خواړه لو لږ مرمه او تا کره هم نشته حلال خواړه لو لږ مرمه نو هم په تا او هم په خپل ځان باندې شک یم څه پردي و څه له خپل پښتون نه سپک یم زه د ورک پښتانه غږ یم لا ورک یم اخري کې